په پیل کې د بلخ ولایت سرپرست والي الحاج مولوي محمد یوسف وفا د سرپل ولایت امنیه قماندان او ملګرو ته ښه راغلاست ووایه او دغه راز یې وویل چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو سره ښې اړیکې او تلپاتې همغږي لري او د بلخ ولایت سرحدي ځواکونه شپه او ورځ د ولایت د امنیت او ساتنې لپاره کار کوي او تل هڅه کوي تر څو د سرحدونو امنیت تامین کړي او اجازه ورنه کړي چې دښمن د دې ولایت له خاورې ګاونډي ولایت ته نفوذ وکړي او زموږ د خلکو امنیت ګډوډ کړي دغه راز د بلخ ولایت سرپرست د سرپل ولایت له امنیه قماندان او د شبرغان ښار د دویمې لواء له قماندان څخه وغوښتل چې د بلخ ولایت له سیمه ییزې ادارې او امنیتي او کشفي ځواکونو سره په همغږۍ دي د سرحدونو د ساتنې او د سرحدونو په بېلابېلو برخو کې د خلکو د ستونزو د حل په موخه همکاري وکړي د بلخ ولایت له ګاونډۍ ولایتونو سرپل او جوزجان سره په ګډه پوله او هم د ولسوالیو ترمنځ د خلکو په څرځایونو کې دې څارنه ولري تر څو د خلکو ترمنځ ستونزې رامنځته نشي همدارنګه الحاج مولوي محمد یوسف وفا ژمنه وکړه چې په سرحدونو او سرحدي نقطو کې د پیښو د رامنځته کېدو د مخنیوي او د خلکو ترمنځ د حدبندۍ په برخه کې به هر ډول همکاري وکړي په وروستیو کې د سرپل ولایت امنیه قماندان د سیمه ییزې ادارې او د بلخ ولایت د رهبرۍ له همکارۍ او همغږۍ مننه وکړه او د نظام د پیاوړتیا او له ګاونډیو ولایتونو سره د ښو اړیکو په برخه کې خپل نظر څرګند کړ او د بلخ ولایت له مشرتابه څخه یې د همکارۍ غوښتنه وکړه